نفس ما قدمت لغد. مفسرین وایي زما او ستا مثال دلته څنګه چې دی لکه یو مسافر د دې ځای نه لاړ بار ملک ته مزدوري ته سعودي ته لاړ نن سبا خو اروپا ته منډې وایي مزدوري ته دې ولېږه سعودي ته لاړ دوبۍ ته لاړ دغه مسافر چې دې ځای نه سعودي ته 2 کاله بعد دی راځي کور ته نو دې مسافر که په سعودي کې دا سوچ کړی چې مال ته بیبي پرېښي ما بچي پرېښي ما مور پرېښي ما پلار پرېښي ما قوم عزیز ټول پرېښی دی دلته راغلی یم هلته مزدوري وکړه محنت یې وکړه خوله یې تویه کړه مصارف او خرچه یې کور ته رالېږله او 2 کاله بعد راځي پیسې مو سره دي تحفې هم را روانې کړي تیارو میدان ته خپلوان ځي نو دی هم خوشحاله دي استقبال به هم کوي چې کور ته راشي خیراتون ډوډۍ وي او د هغه عزت او احترام یې خپل مانه ورته راځي او که 2 کاله هغه سعودي ته لاړ او هلته یې دا کور هېر کړ خارج ته لاړ او دا بچي او دا ښځه او ماشومان او دا تکلیفونه هر څه هېر کړه ملته په خپلو مزو نه کور ته مصارف لرېږي او 2 کاله بعد راځي 1 روپۍ مو سره نشته تش تور راځي نو د هغه چې کور ته راځي په کومو سترګو به راځي آیا دلته به خلک قدر کوي خلک به ورته ګلان اچوي په غاړه دقه شی زما او ستا حیثیت دی دې دنیا ته راغلي د مزدورۍ لپاره دلته مزدوري وکړه د آخرت لپاره څه جمع که نو که دلته تا د آخرت سوچ فکر وکړه طالبه د هغه لپاره دې څه جمع کړه چې مرګی راغی ځې هلته دې بیا اهل دی وینقلب الی اهله مسرورا او که چېرته دلته دې دا ژوند په لهو لعب کې تیر کړه بیا چې ځې نو بیا به مخ هم نشي ښکاره کولی خجیله به روان وي نو د دې وجې نه زما ډیرو معزز ورونو علما وایي د پیغمبر مثال او د دې امت مثال دا داسې دی لکه یو دیوال دی غټ دیوال دی جیک د دې دیوال نه اخوا جنت او جهنم دی دې خوا انسانان دي مؤمنان او کافران پیغمبر بره په دې دیوال باندې ناست دی پاس جنت هم ویني جهنم هم ویني او دې خواته د انسانانو ته هدایات کوي رهنمایي کوي احکام کوي او هغه جنت ویني د جهنم هغه ټول تکلیفونه ویني ځکه خو الله پاک پیغمبر ته په دې دنیا کې په ویښ هم جنت او جهنم ښودل او په خوب کې هم ښودلی او په لیلة المعراج کې ورته چکرې ورکړې دن لاړ وګوره جنتونه هر څه ابراهیم علیه السلام ته وکذا نوري ابراهیم ملکوت السماوات دا ارسه پیغمبر ته خودله صلات کسوف کې لاس اوږد کړه داسې دی وفرمایل چې ما ته الله پاک ارسه په دې مانځه کې وښودله شیطان اراده مې وکړه شیطان ونیسم ویې تړمه او دا انګورو د جنت د انګورو نه غونچکه راواخلمه چې تاسو یې وخورئ خو بیا به د هغه علم غیب د من نه لاړ شي نو پیغمبر دا ارسه لیدله ځکه خو پیغمبر د یو انسان کور ته لس ځله ورغلی دی د کافر کور ته هغه ته معلومه وه چې دا به جهنم کې سوځېږي ښه با هغه ورته لیونی وایي هغه ورته شاعر وایي هغه ورته ساحر وایي هغه ورته مفتري وایي او ورته پردی ایجنټ وایي د دې باوجود هم پیغمبر هغه ته ورځي او دعوت ورکوي ښه پیغمبر هغه هر څه لیدله نو ارسه قبلوله خو دا انسان د جهنم نه رابچ کړي جهنم ته پرې نه وځي ما او تا انسان خو پرېږده دا سپی چې دغلته پروت وي اور پرې لګېدلی سوځېږي کوکاري وهي برداشت کولی شي سپی نشو برداشت کولی چې دا زر ډاکټر ته چې ته ویسو اوبه پرې واچو دغه اور نه چې کوم دا تکلیف نه سپی بچ کو سپی دی لیکن پیغمبر خو لیدله چې دا بنده به په دې جهنم کې سوځېږي ځکه خو علی رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې زه مړ شم ما ته غسل راکئ او زما جنازه له خیره سره قبرونو ته ویسئ ما دفن کوي په ما خاورې راواړوئ تاسو رانه راشئ نکیر منکر یا بشیر مبشر راشي ما سره سوال جواب وکړي او دا هر څه ختم شي زما په یقین کې به د دې ذرې عمر ذرې برابر اضافه را نشي اوس مې چې څنګه یقین دی د قبر په حساب او کتاب او سوال جواب چې دا هر څه را باندې تیر شي بیا به مې یقین کې اضافه را نشي ښه داسې زما یقین دی د قیامت باندې او د قیامت په مقدماتو
نو طالب جانه چې کله زما او ستا له خیره دغه د خیرت عقیده تازه وي او دغه عقیده او سوچ او فکر او ویره خوف خدا را سره وي نو بیا به په دې مدرسه کې دغه یو کال دی او که د 8 کاله ستا د مدرسو ژوند دی دا به ما ورته به ډېر زیات په احتیاط سره تېروو د هغې وجه دا د طالبه واوره د ټول مسلمانانو خصوصا د کافرانو عموما د دې ټولو د اصلاح تمه د هغوی د امنیت تمه د هغوی د نیکۍ تمه امتا نه کېږي د مدرسې نه کېږي تاسو صحیح ستاسو لقب څه دی العلماء ورثة الانبیاء د انبیاو د وراثت په ګدۍ باندې په منصب باندې ناست خلک استئ نو چې ته دغه ځای کې د انبیاو هغه تقوا حاصله نه کړې او د آخرت هغه سوچ ستا نه وي ته هم د نړیوالو د عامو خلکو په شان د دنیا په خواهشاتو کې راګیر شي نو بیا به اصلاح د دې انسانانو څوک کوي دا د آخرت سوچ به د انسانانو ته بیا څوک وړاندې کوي بشر ابن مفضل رضی الله رحمه الله هغه وایي د ورځې به 400 رکاته نفل لمونځ کوله 400 رکاته داودي روجې به نیولې یو ورځ روجه یو ورځ بوزه ربعي ابن حراش رحمه الله عالم دی د مسلم شریف په شیوخو کې دی هغه بېهوشي پرې راغله لور یې وجړلې علامه نووي راغوستې چې کله په هوش کې شو لور ته وایي چې تا وجړلې بچیه ستا څه ګمان دی چې ستا رب به ستا پلار ته عذاب ورکوي زه امید لرم چې زما رب به ما ته عذاب نه راکوي بچی تا اتاق وینې په دې اتاق کې ما 12,000 ختمونه د قرآن شریف کړي دي 2,000 او زوی ته یا ابني ای بچیا لا تعص الله فی هذا الدار بچی د الله نه فرمانی زما په دې کور کې ونه کې ګورې خیال کوه د 4 دیوالۍ مین کې په دې کور کې ما 40,000 کلته د قرآن ختم کړی دی 40,000 کلته د قرآن ختم هر جمعې شپه به 1000 رکاته نفل کوله ربعي صاحب 1000 رکاته نفل به صرف د جمعې په شپه کوله بل ورور دی هغه په ژوند کې خندلی نه دي چا ویلې نه خاندې وایي زه به الله وخاندم چې ما ته دا پته ولګي چې زما د روح د قبضولو لپاره د رحمت ملائک راځي که د عذاب ملائک راځي څنګه وخاندم خندا لپاره خو نه یم پیدا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا د الله حبیب څه وایي لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ولخرجتم الى السعادات تجأرون الى الله وما استلذذتم بالفرش که ما ته چې کوم علم دی چې سره روان دي قبر او حشر او بیلته حساب کتاب دغه علم که تاسو ته وی نو تاسو به خندا کمه کړې وه جړه به م ډېره کړې وه تاسو به په دې نرمو بسترو دا خوبونه او استراحتونه نه و کړي تاسو به دشتو ته وتي وئ تجأرون الی الله الله ته به م چیغې وسورې وهلې ښه چې الله د دغه مصیبتونو او د دغه تکلیفونو عذابونو موږ بچ کړه ورور په عمر کې خندلې نه دي او وای مسلم رحمه الله شارح نووي صاحب چې کله وفات شو او غاسل علما ورته غسل ورکوي وایي چې کله ورته غسل ورکوي خولې ډکه د خندا وه ښه د غسل په تختې بیا خاندي بیا چاته به خوب کې راغلی دی وایي زما مشکل ختم شو حل شو ما ته د رحمت ملائک راغلو نو ځکه مې وخندلې شرط مې پوره شو ژوند کې ما ته دا علم نه و چې د رحمت ملائک راځي او که د عذاب ملائک راځي نعمان ابن بشیر اوږد حدیث دی ښه چې
چې نیک انسان ته به ملائک د رحمت راشي، نور ملائک لرې کینی، اسرائیل علیه السلام نږدې راشي، د جنت نه خوشبویه دستمال راوړی وي ښه، او د روح ته مخاطب شي یا ایتها النفس المطمئنه کان فی جسد طیب، اے مطمئن نفسه چې په پاک جسد کې وي، راوزه هغه رب ته چې تا نه راضي دی، او هغه جنتونو ته چې تا لپاره الله تیار کړي، او د الله رضا طرف ته راوزه. وی دا نفس دا روح ټوپونه وهي ښه په دې خوشحالۍ نه، او بیا داسې په خوشحالۍ راوځي لکه چې کوچو نه چې د ویښتو تار راوباسي ښه، هغه ملک الموت راواخلي په دې روح د دسمال کې تاو کی، نور ورپسې رامنډه کی، یو وایي ماته راکړه، بل وایي ماته راکړه، جنګ وي په دې روح چې بری اوچتی دا ټوله فضا یې معطره کړې خوشبویه وي. ملایک وایي دا د چا روح دی؟ دا فلانکې د فلانکي زوی ښه مرحبا مرحبا ښه راغلاست، ملایک استقبال کوي ښه، اسمان دروازې ورته کولاویږي او برځي. او چې بد روح وي معامله بل شان د الله دې موږ تاسو ترې وساتي دغه حالت نه. نو طالب العلم تاسو له خیر سره د ټولې نړۍ سترګې امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله ډېر زیات مطالعه کوله. چا ورته ویل ټوله شپه مطالعه کې محنت او کوشش کې، هغه ویلې د ټول خلکو اعتماد په موږ دی چې موږ هم اوده شو نو خلکو ته به بیا دا دین څوک ښیي. خلک وایي چې شته که نه امام محمد صاحب شته، امام ابو یوسف صاحب شته، موږ به استراحت کوو، دی کوي که او چې موږ هم خوبونه وکړو. علما وایي طالبه ستا مثال داسې دی لکه د خیاط د رمضان میاشت اوس لوی اختر را روان دی ښه، خیاطان د رمضان میاشت کې شپې خوب نه کوي ښه، ټوله شپه کالي ګنډي. ولې؟